الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض اوستانه پختنه کوي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نازل شوی دی د ابي دحدح مبارکي ته د نبی علی السلام نه سوال وکړو چې د حیض په حیض کې موږ د خپل خدای سره ځای شو نه الله تعالی خپل نبی ته ووي چې ستانه پختنه کوي د حیض په باره کې چې آیا موږ د خپل خدای سره په حیض کې ځای شو پختنه ابي دحدح د نبی علی السلام نه کړي د مبارک رانازل شو ويسالونك عن المحيض او پختنه کوي تانه عن المحيض د حیض په باره کې چې موږ د حیض کې د خپل خدای سره یو ځای شو کنه قل ورته وی محمد رسول الله هو اذن دا چټلی د حرام دی فاعتزل النساء نتصل لرشي ګوخه د خزونه په المحيض پرېګ دی مجامعات یو ځای والای د خزو په حیض کې پرېګ دی ما ورسې یو ځای کې ولا تقربوهن او تاسو ورنږدې نشئ په جماعه سره ورنږدې نشئ حتی يطهرن څو پرې چې دی پاک شي د حیض نه پیدا تطهرن چې کله خې پاک شوي غسل یې وکړو فاتوهن بیا تاسو جماعه ورسره وکړئ من حيث امركم الله من حيث امركم الله ده هو ځای نه کوم الله تاسو ته امر کړی دی هغه د کخت ځای ته په تاسو راته کوي ان الله يحب التوابين الله سبحانه وتعالى خوخوي هغه څوک چې توبه او باسي د ګناهونو نه که څوک ورسېږي شي الله ته توبه وباسي ويحب المتطهرين او الله خوخوي هغه چې دوی ځان ساتي د پاک د ګناهونو نه او د چرکونو نه څوک ځان نظافت مراعات کوي نو دوی چټلي د دونه ځان ساتي د خلک خدای په کوي اوس طب دا ثابت کړی د دونه د سپلیس مرض پیدا کی دا ډېر بد مرض دی نو دا مرض ته پیدا کی چې څوک د خځې سره حیض کې ځای شي نساءکم حرث لکم نو د اسلام دین چې دا د کې اعتدال دی نه افراط پکښتا نه تفریط پکښتا يهودو به داسې کول د کې ډېر اغو تفریط وو تقصیر وو پکې يهودو به داسې کول چې د خپل خځو سره د حیض په وخت کې خبرې به نه کولې لاس به نه ور کولو البته کوټې په یو کنج کې به سره کړی و د لاس نه بیت کلم نه خړل ناسته وو په ډېر ټیټه سترګې ورته کتل ورسره ځکه کېدل بم او نصاراو به داسې وو چې دوی نصاراو به په حیض کې ورسره ځای کېدل اسلام د اعتدال دین دی هغه ورته وې چې خبرې ورسره وکړه او کار دی وکړه مثال په تور کله دی برابر کا فقط تاسو دا وکوي چې جماعه بنور سکوي نو خپل ژوندۍ عادي په مخ ورسره جماعه بنور سکوي نو ګرد دي کې نه اغشتا نه پروستان کې تبرید نو الله سبحانه و تعالی فرمایي فاتو نساءکم حرث لكم د خځې تاسو کښتي د خځې چې کوم دی دا مزرعه تاسو د اولاد تاسو اولادونه په مغه ځای کې نش او نمو کوي اغلته رشین کی فاتو حرثکم نو تاسو راشي نو تاسو خپل کښت راشي تاسو خپل کښت راشي نو تخم چیرې سړی بدون د کښت نه په نور ځای کې په ځای کې کله څوک خيار سړی کله تخم په داس ځای کې شنی چې غلطه شین نشي خيار خلک خلاص کار نه کوي نو الله فرمایي فاتو حرثکم نو تاسو راتګو کې خپل کښت ان شئتم یعنی کیف شئتم هر قسم تاسو د په هر کیفیت تاسو د خپل خځو سره ځای کېږئ نو تاسو د کښت ځای ته ورته کوئ راتګ هم د کښت ځای ته وقدموا لانفسکم او تاسو ولګي د خپل ځانونو لپاره یعنی صالح زوی وغواړئ دا تقدیم کوي واتقوا الله د خدای پاک نه وډار شئ په دې کې وډار شئ چې تاسو د شاد لري نه د خځو سره یعنی هغه ځای کې تاسو یو ځای ولای وکئ چې هغه د کښت ځای نه دی یا په حیث کې تاسو ورسره یو ځای شئ نو دا چې دی نو دا په دې برکه د الله نه وډار شئ وعلمو په دې باندې پوه شئ انکم ملاقو تاسو د الله سره مخامخ کې پس د مرګ نه الله بیا تاسو ته جزا درکړي تاسو د عمل وبشر المؤمنين او زیر ورکه مؤمنانو ته هغه مؤمنانو ته متقیانو ته چې دوی
په حیث کې د خپل ښځو سره نه یو ځای کیږي دی چې دی هغه ځای چې کښت نه دی هغه ځای ته هم راتګ نه کوي نو ولا نو هغه ته زیری ورکړي د جنت زیری ورکړي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة او تاسو مگر ځوي د الله نوم نه د خپل قسمونو لپاره د خپل قسمونو د هر خبر کې بس د الله نوم دې نه خلي کنه چې کېږي دی نو اره خونه غیشه دوه ترځي نه خې ترځي تاسو داسې مکه وای چې دغه د الله نوم یو نه کړی د خپل هغه د لپاره قسمونو لپاره دا په شان د عبد الله بن رواحه کې نازل شوی دی چې کله د قسم وخړلو چې دا به د خپل خور سره او د خپل اخی سره د خپل زوم سره نو د څه بدای خنه کوي خبره بنه ورسکه او نه به د میانس کې اصلاح راولي نو الله سبحانه و تعالی د دې خبرې نه معنی کو نو بیا الله فرمایي تاسو داسې مکوئ ولا تجعلوا د الله د نوم احترام وساتئ د الله نوم د داسې شان د پر مکروي چې هغه کې تاسو ګناهګاریږئ تاسو ګناه ولا تجعلوا الله تاسو مگر ځوي د الله نوم عرضة لأيمانكم نه د خپل قسمونو لپاره چې داسې قسم وخورئ ان تبروا چې ولا کزنی کی وکم او وتتقوا او الله کذا ولا کذا تقوا اختیار کم یا د مثال په د قطع کولی د قطع کېدلو د خپل وینا والله کزه ځان وساتم وتصلحوا او تاسو داس قسمونه وکړئ چې والله کزه اصلاح راولم بین الناس د خلق په میانځ کې نو دغه چې دی نو داسې قسمونه مکول تاسو د الله نوم د داس شان د پر نه مگر ځوي کچیر د پردن یو څو قسم وخوري دی و نیک کار نه قسم خو چې والله کده کار وکم والله کله منځ وکم والله کده خلق منځ کې اصلاح راولم نو دای د اصلاح راولي ځان د خانس کا نبی علی السلامي بیا دغه کې پر والله سميع الله چې دی دا اوریدون کې د تاسو قسمونه ویني علیم پوی د تاسو په نیتونو باندې لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله تاسو نه نیسی الله تاسو نه نسی په لغو وسه په ایمانکم چې لغو وسه تاسو په قسمونو کې یعنی په یمین لغو وسه خدای په تاسو نه نسی قسم چې په درې قسمه دی یو یمین لغو دی یو یمین المناقض دی بل غموس دی یمین لغو د تویل کیږي چې یو شای ستا په ګمان شوی وي تا غالب ګمان دی چې د کار شوی او هغه شوی نه وي ته قسم په وخوري د لغو دی د امام ابو حنیفه صاحب لغو هم داسې تعریف کوي نو په دې څخه خدای پاک ته نه نشي ځکه ستا غالب ګمان دی چې شوی د قسم امام شافعي سوي چې نه یمین لغو د تویل کی چې ستا ژبه ته سبقت کوي نه والله کدا کار رسي والله کدا شي والله کدا شي بعضه تکي کلام خلق ګرځي د یمین لغو د دوی خدای پاک نه نشي کسرای ځان ته منه کنه ډیر بخشي یمین مناقض د تویل کی چې قسم ته یوشي پر وتاړي دسه وې چې والله کزه سبب بازار ته ولاړ شم نستا قسم ته سبب پر وتاړل شم کولاړې هانس وی کولاړې نه هانس نه دا خبرې نو الله سبحانه ولکه دته مناقض یو یمین غموس ته یمین غموس د تویل کی چې په دوه باندې یقین می چې دا کار نه دی شوی دا کار نه دی شوی او یقین دم په توګه غالب ګمان دم دی او بیا وی چې شوی دی قسم وخوري چې شوی دی د په ګناهونو کې غرق شو بدون د توبې نه بل چاره نه لري لا یاخذکم الله تاسو نه نسی باللغو فی ایمانکم یمین اللغو څخه خدای پاک تاسو نه نسی ولکن ولكن الله تاسو نسی بما کسبت قلوبکم فوق څه چې کسب کا تاسو زړونو چې څه پټ کړي دي په زړونو کې کوم تصمیم دی په باندې خدای پاک تاسو نسی والله غفور الله چې دې د بخون کوي دی تاسو ایمان اللغو خدای بخي ها حلیم او الله حلیم ذات دی او عاجل سړی ته جزاء نه ورکوي للذين يؤلون من نسائهم دو کسانو د پاره چې دوی قسم خوري د خپل خزانه کوم خلک چې د خپل خزانه د ته اله ویل کی زموږ په فقه کې ځان ته باب لري نو د اله د ته ویل کی چې څوک د خپل خزانه قسم وخوري چې والله که زور نږدې شم نو دغه هغه چې کوم د نن نږدېکات دا یو نیټه لري که په څلورو میاشتو کې دای ور یو ځای شو ورسې یو ځای شو خپل خځای شو نو بس د قسم کې پاره ورکو
که یو ځای نشو 4 میاشتې دی ور یو ځای نشو خپل خدای قسم وکړ نو بیا هغه طلاق کیږي بس طلاق وکړي دته الا ویل کی للذین یؤلون من نسائهم خلق چې دوی قسم پر د خپل خزونه پرګدي مجامعات د خپل خزو سره قسم سره چې والله کو ورنږدې شي یا زیات تلونه تربص 4 اشهر نو دا انتظار دی تربص انتظار دی 4 اشهر 4 میاشتې 4 اشهر 4 میاشتې انتظار دی فین پاو که چرته جمع ورسه وکا مخکې د 4 میاشتنه تکمیلنا فین الله غفور رحیم الله سبحانه و تعالی بخونکی ذات دی که تو ووس او رحیم مهربانه ذات دی وین عظم الطلاق او که چرته دوی عظم الطلاق که چرته دوی عزم کړی و د طلاق یې ثابتولو فإن الله سميع الله جل جلاله چې دا اوریدون کوي دی علیم پوی ذات دی بس تی بیان شو په د خزه بیا بیانېږي په یو طلاق سره دا بیان شي پس د 4 میاشتو سره په باین طلاق سره دا طلاق شو نو بیا به تجدید د نکاح غوړي کې چیرته بیرته ورسره ځای کی او والمطلقات او هغه طلاق شوی خځې یتربصن مطلق شوی خځې چې دي یتربصن دوی به انتظار وباسي بیان پوسهن په خپل ځانونو په عدت کې 3 قروء 3 حیزه بدی د طلاق شوی خځې د مړ په کور کې د 3 حیزه تیری ولا يحل لهن او دوی ته حلال ندي ان یکتمن چې دوی پټ کا حمل ما خلق الله فی ارحامهن هغه څه پټ کا چې الله پیدا کړی دی پر رحمونو کوم ولادت چې د دې په خېټه کې ولادت وي او دا وی چې د ما هغه تیر شو عدت تیر شو په حیزونو نو د کومه خځه چې په خېټه کې بچای وي نو الته دغه عدت بیا په وضع د حمل تیریږي چې کله حمل وضع کا بیا پس نه عدت تیریږي وین کنا که چرته ان كنا يؤمننا که چرته دوی ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر پر د آخرت باندې دا د ترجمه کړم دی ان كنا ين اذ كنا ولا يحل لهن او دوی ته حلال نه دي دوه طلاق شوی خځه چې پیدات کې ناستي وي حلال نه دي چې دوی پټ کا یکتم نه چې دوی پټ کا ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړی په رحم نه دي په رحمونو کې ان كنا يؤمنون بالله واليوم الاخر چې دوی باور لري په الله باندې پر د آخرت باندې وبعولتهن او د دې مړونه چې دي حق بردهن اډیر حقدار دي په مراجعت سره او په دعایت سره چې دې ته بیرته رجوع وکړه وبعولتهن او د دې مړونه چې دي حق بردهن اډیر حقدار دي په مراجعات دي سره په ذلك په حبل او په عدت د حمل او په عدت کې مړونه ډیر حق دار دي ان ارادو اصلاحا کولای شي چې په عدت کې د رجوع وکړي نو که چیرته حمل وي نو هغه حمل خو بیرته دایره ګرځولای شي کنه نو بیرته ان ارادو اصلاحا که چیرته اراده د مراجعات وا په عدت کې نو چې کله صریح طلاق ورکو نو دا په عدت کې ناست وي تر د مړې ډېر حقدار دی چې بیرته د خپل خزه بیرته ورګرځوي په یعنی د ته بیرته رجوع وکړي کچېرې ته اراده د اصلاح و دا په ابتدا د اسلام کې به یو سړی یو خزه طلاق کا په یو طلاق یا په دوه طلاق سره نو دای به وخت رجوع لرلو چې کله به عدت تر شوم بس دې به وخت لرلو او مخکې د تزویج نه چې نکاح بنه وکړي کې به عدت تیرم شو چې نکاح بنه وکړي ته به وخت لرلو نو دا بیا منسوخ شو نو په دې سم منسوخ شو چې د مړه مالک د رجعت ته رجوع ورته کولای شي او ته دوه ورو پري الطلاق مرتان په دې سم ولهن مثل الذي ولهن او د خزه لپاره حقوق شته په مړونو باندې مثل الذي په مثل دغه چې کوم مړو ته کوم حقوق دي علیهن په دوی باندې بالمعروف په نیکه طریقه سره په ښه صحبت سره ښه معاشره وللرجال علیهن درجه او د سړیو په خزه باندې فضیلت شته په عقل کې په میراث کې په دیات کې په شهادت کې
دا په دې خاطر باندې چې دوی هغه کوي مصارف کوي والله عزیز، الله سبحانه و تعالی چې دی دا عزیز دی، زړه ور دی چې انتقام اخلي. الله جل جلاله هغه څوک چې د حقوق پایمالوي، یا مېړه د ښځې حقوق پایمالوي یا ښځه د مېړه. حکیم ذات دی. په کوم څه کې چې الله سبحانه و تعالی میاں کوم حکم کړی. الطلاق مرتان، د طلاق چې دی رجعي طلاق. جاهلیت په وخت کې به داسې وه چې یوه ښځه به طلاق کړه بیا به رجوع بیا طلاق کړه، چې کله به عدت بیا به رجوع ورته ضرر به ورته رسو، بیا به طلاق کړه بیا به رجوع ورته تطلای نشو. اسلام انور طلاقونه رنګ داسې ورته چې رجعي طلاق صرف دوا وره، یو ورته طلاق کړه رجوع ورته کولای شي ښځه بدون د نکاح، بیا د طلاق کړه بیا هم رجوع ورته کولای شي بدون د نکاح. یو بل د پاتې کله دریم ورته طلاق کړه نو بیا رجوع نشي کولای مګر بل مړو کا هغه طلاق کا پس دغه نه بیا تورسل کېږي بیا نکاح ورسره. الطلاق مرتان، طلاق چې دی رجعي طلاق دوا کړه دی. فامساکم بم پاس د دونه، فامساکم بمعروف، نو یا بساتنه وی په نیکه طریقه، او تصریحهم باحسان، او یا به خوشی کېدل وی په نیکه طریقه حق به ور. ولا يحل لكم، او تاسو ته حلال ندي ان تاخذوا مما اتيتموهن، چې تاسو واخلئ ای میړونو هغه څه چې تاسو مہرونه ورکړي دا تاسو ته حلال ندي چې تاسو ته واخلئ. شان یو شای ته واخلئ د خپل خځو، الا ان يخافا، مگر په صورت کې ته خستل شي چې چرته دواړه ډاریږي مړو خځه. الله يقيم حدود الله، چې زموږ په ژوندۍ کې د الله حدود نشو دواړه نشو قائمولای. خبر ده چې جدا شو زه به د مہر نه درته راشم، نو د مہر به بیرته درکم ما خوشی کړ. په دغه صورت کې بیا مړ ته خسته شي مہر. بین خیبتم که چرته تاسو ډارې دی الله یقیم حدود الله، چې تاسو دوی دواړه نشي قائمولای د الله حدود. ولا جناح علیهما، پس ګناه نشته علیهما په هغه باندې په دواړو باندې ګناه نشته. فی مقتدت به، پوغو څه کې چې پیدا کړی دي د ښځې چې کوم شای پیدا کړی دي ځان خلاصوي، نو هغه پیدا چې ورکوي مړه ته ورکوي د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې، نو بیا مړه یې چې خلی او ښځې چې ورکوي د تخول اویل کې هیڅ کوم فرق نه کا، نو دوی باندې هیڅ کوم ګناه نشته. چې بیتی بن نفس بخشاله هغه نفس ته ورکوي. تلك حدود الله، هذا الله جل جلاله حدود دي، دا د خدای پاک حدود دي. تلك حدود الله، دا د الله حدود دي. یبی فلا تعتدوها، ګوره د الله د حدودونو تجاوز ونه کوي، د الله د حدودونو تجاوز ونه کوي. تلك ومن يتعدى، او هر هغه څوک چې تجاوز وکړي حدود الله د الله د احکامونو، فاولئک هم الظالمون، دا ظالمان دي. د خپل ځان باندې ظلم وکړي. فین طلقها، د طلاق خو رجعي طلاق خو دوا کړته و. فین طلقها چې د ښځې طلاق کا دریم طلاق ورکو رجعي طلاق، فلا تحل له، نو بیا حلال نه ده دغه ښځه من بعد پس دریم طلاق تو وخت حلال نه ده د اول مرته حتی تنکح زوجا غیره، څو پرې چې نکاح وکړه د ښځه په نکاح کا زوجا غیره، بل مړ په نکاح کا غیر دا اول، او بیا هغه ورسې ځای شي او بیا هغه طلاق کا، بیا اول د پره نکاح ورسه حلال ده. نو د حتی تنکح زوجا غیره چې ښځه د مذهب کې ښځه د خپل ځان دا واکدار ده، د خپل ځان هغه د ولی ده، خپل ځان مو مذهب کې. نو دغه واک د نکاح چې ښځه شریعت عاقل او بالغ ته ورکړی، خپل واک دې ته ورکړی. نو کله دې خوښه نه وي پلار یې په نکاح نشي ورکولای. ورونه هیڅوک د دنیا ټول علما چې ټول شي چې د ښځې خوښه نه وي نو څوک په زور په نکاح نشي ورکولای. دغه د نکاح واک چې خدای پاک خپل ښځې ته ورکړ، نو دا د کوم آیت د دغه آیت ثابته ده، حتی تنکح زوجا غیر خدای پاک څو پورې چې د ښځه په خپل نکاح کا تنکح دا په نکاح کا
چې د ښځه په خپل نکاح وکا، څوک په نکاح کا زوجن غیر یو مړه په نکاح کا غیر داون حتی تنکح زوجن غیر. فإن طلقها کچرته طلاق کا فلا جناح علیهما، نو کچرته داسې وي چیرته په زور باندې د کار شوی وي دغه خو نه وي، نو دغه هغه باید بیرته هغه معامله باید بیرته شرعي شي. که داسې وي چې هغه تیریږي نه، نو بیا د دې خبرې وشي، پس دونه تجدید د نکاح وشي او بیا د الله نه بخښنه وغواړي چې په داس کار نه کوي. من طلقها کچرته طلاق کا دوام مړه فلا جناح علیهما، په دې دوړو باندې ګناه نشته، په اول مړه او په دوه ښځه باندې ان یتراجعا، چې دوی دوړه رجوع کوي مہر په نکاح جدیده سره. ان ظن کچرته دې دوړو ګمان کول پوي وو چې یقیم حدود الله، چې یاره دا ورته مو د تاسو میانس کې د الله حدود چي دي، الله د احکام مطابق موږ تاسو خپل ژوندۍ په مخ بولای شو، نو کولای شي چې هغه اول چې دغه خزه چې دوام مړه طلاق کې د اول مړه سره نکاح وکړي. وتلك حدود الله، لدى الله جل احکام دی فرائض دی، یبینها الله بیانوي لقوم یعلمون، دو قوم دی پر چې هغه پیږي. واذا طلقتم النساء، او چې کله تاسو طلاق کې خځې فبلغنا اجلهن، واذا طلقتم النساء چې کله تاسو طلاق کې خځې فبلغنا اجلهن، هغه ورسې دی عدت ته، او د دریم حیض او غسل یې نه وکړای، غسل نه وکړ په دریم حیض کې نو فمسکوهن، نو بیا وساتئ، رجوع ورته وکړي، بمعروف په حسن صحبت په ښه معاشره، او سرحوهن، یا یې پرېږدئ څو پورې چې غسل وکړه او دوی د عادت نه ووځي، بمعروف په نیکه طریقه سره، نو په نیکه طریقه سره خوشي. ولا تمسکوهن، او تاسو د ښځې مه ساتئ ضرارا لتعتدوا، په ضرر سره مه ساتئ چې تاسو ضرر ورسوئ، د دې لپاره چې تاسو په باندې ظلم وکړئ او تاسو دوی عادت وخت کوي، تعتدوا د دې لپاره چې تاسو دوی عادت په وخت کوي. امخکې هغه صورت موږ تاسو وي. ومن يفعل ذلك، او څوک چې دا کارونه کوي ضرر سوي خځې ته، یو ور طلاقوي چې کله عادت یې نږدې کی بیا رجوع ورته کوي، بیا یې طلاقوي چې کله عادت یې نږدې کی تیری بیا رجوع ورته کوي، بیا یې طلاقوي د ضرر د خځې تر سوي چې د عادت یې په وخت شي، فقط ظلم نفسه، دې سړي خپل ځان ته ضرر پېښ ظلم یې په ځان وکړو. ولا تتخذوا آیات الله، او تاسو باندې سید الله آیاتنا، الله امر او نهي وزو ان مسخره ما پکای، چې تاسو په یې نه مسخره ما کوئ. وذکروا نعمت الله، او یاد کړئ د الله نعمتونه، د الله احسانات وساتئ، علیکم چې الله تاسو باندې اسلام احسان کړی دی. وما انزل علیکم من الكتاب، او هغه څه چې الله تعالی نازل کړی دی د کتاب نه، په کتاب کې چې خدای په کوم شان نازل کړي امر نهي، والحکمت، او حکمت حلال او حرام چې خدای په قرآن نازل کړی دي دا یاد کړئ کنه. یعظکم به، الله په دې سره تاسو ته واعظ کوي، الله تاسو منع کوي د ضرر نه. واتقوا الله، چې چاته ضرر ورسوي، واتقوا الله د خدای نه وډار شئ، په ضرر کې د خدای نه وډار شئ چاته په ضرر سوالو کې. وعلموا، تاسو په دې باندې پوه شئ ان الله، په تاسو الله تعالی چې دی بكل شیء علیم، الله ګوري په هر شي باندې پوه دی، که ضرر سوي بلته په دې باندې الله علیم دی، که نور څه کوي علیم دی پوي دی. و اذا طلقتم النساء، کله تاسو طلاق کې خځې په یو طلاق یو په دوسه فبلغنا اجلهن، نو بیا دغه عدت تیر شو، فلا تعضلوهن، دغه عدت تیر شو، نو چې عدت یې تیر شو د خځو د اراده و چې په نوې نکاح سره بیرته ول مړه ته ولاړ شي، نکاح وکړه. فلا تعضلوهن، نو بیا ما منع کوي ای سرپرستانو، ان ينكحنا، چې دوی نکاح وتړي ازواجهن، خپل مړونو ساوانو مړونو سره نکاح وتړي، ما یې ته منع کوي. اذا تراضوا، چې کله دوی خوښه وي بینه په خپل منځونو کې اتفاق کوي بالمعروف، په نیکه په مہر او په نکاح جدید سره اتفاق وکړو. ذالک، دغه کوم ځکه چې یعاذ به واز ورکول کی په دیسا، امر پکې په دیسا، من کان هغه چاته کان منکم چې وستاسنه یؤمن بالله، ایمان لري په الله باندې، او یوم الاخر پر آخرت باندې،
ذالکم خیر لکم ذالکم ازکا لکم لکم شان چې ذکر شو تاسو لپاره ډېر پاکیزه دي ډېر اصلح دي تاسو لپاره و اطهر او ډېر ښه پاکونکي دي تاسو زړونه لره د دوی زړونه د ریب او د شک او د عداوت نه پاکي والله یعلم الله پوهیږي چې کوم محبت ښځه د مېړه سره لري وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ تاسو په دې باندې نه پوهیږئ والوالدات يرضعن اولادهن والوالدات او د میندې چې دي د طلاق شوی میندې د طلاق شوی ښځې يرضعن اولادهن حولين كاملين دوی به تای ورکوي خپل اولادونو ته 2 کاله مکمل لمن اراد ان يتم الرضاعه دغه چا د پاره دی چې څوک غواړي چې د دې مدت تکمیل کړي نو 2 کاله دی ورکړي وعلى المولود له رزقهن او په مولود له په پلار باندې چې کله ښځه طلاق شوه نو دا به 2 کاله د بچی ته تای ورکوي کنه وعلى المولود له باندې چې کوم پلار دی رزقهن نفقه ضرور ده چې نفقه ورکوي خرج ورکوي وکسوتهن او جامع ورکوي بالمعروف په نیکه طریقه سره بغیر د اسراف او د تقدیر نه لا تکلف نفس الا وسعها نو مکلف کیږي کوم نفس په نفقه چې د مصرف او کپتی ورکولو الا وسعها مگر په اندازه ده خپل طاقت لا تضار والدة بولدها ضرر د نرس ولکیږي والدې ته مور ته خپل ولادت څه چې تا ته ځنه درکوم چې زه دا غازوی ته نه درکوم پس دغه نه چې دا په دې باندې راضي و چې زه تای ورکوم نو دا د ضرر د دې ته نه ورسول کیږي چې ته جدا ولا مولود له او نه د پلار ته ضرر ورسول کی به ولدي بچی سه چې یاره زه بخي هغه نه ورکوم تای نه ورکوم پس دغه نه چې د خپل مورم پیژني یا د مثال په تور د بلې خځې تای او نه قبلولو د بلې خځې تای په بخي خوړل نه د بچی نو بیا باید د پلار ته ضرر ونرسي دوی باید وخت وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې وارث چې کله پلار وارث وي او کله هلک وارث وي نو مثل ذلك په مثل د امغه احکام دي چې کوم په پلار باندې دي نفقه ترک د ضرر بنه ورسوي او بین اراده کچته اراده وکمړو خځه فسالن چې د تپل جدا کا انت راد منهما پر ازاد مور او پلار سره کدی اراده وکمړو خځه فسالن د جدا کېدلو دی الک چې د اغه نه جدا کا دي شودونه جدا کا مخکې د 2 کالونه انت راد منهما د یعنی پر ازاد دواړو سره وتشاور مشوره د دواړو سره ولا جناح علیهما په دې باندې کومه ګناه نشته چې 2 کال نه مخکې بالکل ځکه نو دی په باندې پیږي چې کدی شي دغه په نس کې یو بل بچای نو بیا خو دغه لپاره ضرر دی کله ته تای ورکوي نو هغه ته بیا غته من اردتم ان تسترضعوا اولادکم که چېرته تاسو اراده وکړه چې تاسو تای ورکړئ خپل اولادونو ته وین اردتم که چېرته تاسو اراده وکړئ تسترضعوا اولادکم چې تاسو غیر د خپل مور نه بل مور دی ورته پیدا کړئ کله اراده وي چې یاره د بچی ته زه تای ورکړم داسې په خپل مور یې تای نه ورکوم بل غورته نسم بل خځه ته جرو چاته ورکوم نو بل جناح علیکم نو بیا تاسو باندې کومه ګناه نشته اذا سلمتم ما اتيتم او په صورت کې چې تاسو تسلیم کړئ هغه شیان هغه نفقه چې تاسو غوښته ورکوي بل معروف په نیکه طریقه سره وتقوا الله د خدای پاک نه وډار شئ الله نه وډار شئ په ضرر او مخالفت کې وعلمو په دې باندې پوه شئ ان الله بما تعملون بصير فتاقص الله تعالی په څه چې تاسو کوي کوم موافقت کوي کوم مخالفت الله لیدونکی دی اذا سلمتم کله تاسو تسلیم کړل ما اتیتم هغه څه چې تاسو دوی ته ورکوي بالمعروف موافقه سره بدون د مخالفت نه په نیکه طریقه وتقوا الله د خدای پاک نه وډار شئ وعلم په دې باندې پوه شئ ان الله بما تعملون بصير فتاقص الله په څه چې تاسو کوي
که موافقت کوي که مخالفت کوي په ضرر سره الله لیدونکی دی. والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې وفات شي ستاسو نه، ستاسو مړونه مړ شي، ويذرون ازواجا هغه کسان چې وفات شي ستاسو نه، ويذرون ازواجا دوی شاته پاست مرګ نه خځې پرېږدي، د دې عدت به څومره تیریږي؟ یتربصن دوی به انتظار وباسي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې په عدت کې 14 اشهر و عشرا 4 میاشتې ولس ورځې دا عدت تیروي. چې کله مړ مړ شو 4 میاشتې ولس ورځې، خو دا په صورت کې چې په خېټه کې حمل نه وي. که حمل وو نو بیا چې کله حمل وضع شي په وسیله پیدا بلغنا اجلهن چې کله دوی ورسې د خپل نیټې ته عدت دي. فلا جناح علیکم تاسو باندې ګناه نشته، په تاسو باندې ګناه نشته فيما فعلن في انفسهن په څه کې چې دوی خپل کله چې عدت تیر شو نو بیا ګناه په تاسو باندې نشته. ای اولیاء د مړي په دې کې تاسو ته بیا ګناه نشته چې د خځې پرېږدي. فيما په څه کې فعلن في انفسهن چې دوی کوي په خپل ځانونو کوم زینت کوم کالیا غوندي د دې لپاره چې څوک نکاح ورسره وکړي نو تاسو ما منې کوي د زینت نه بالمعروف په نیکه طریقه سره د تزویج لپاره چې ځان ګوللای کوي د نکاح لپاره نه د نورو بیکار اغراض لپاره. والله بما تعملون الله جل جلاله په څه چې تاسو کوي خیر کې شک خبير خبر دی. ولا جناح علیکم او تاسو باندې ګناه نشته فيما عرضتم به په څه کې چې تاسو اشاره کوي په هغه څه من خطبه النساء د غختلو د خزونه. یو څوک چې وخزه روی باریه کا غواړي نو اشاره ورکوي، که چېرته تاسو د کونډه ته اشاره ورکې نو بده اشاره باندې تاسو کومه ګناه نشته. ولا جناح علیکم فيما عرضتم په څه کې عرضتم به من خطبه النساء په څه کې چې تاسو اشاره کوي په هغه څه من خطبه النساء د غختلو د خزونه چې د خزه چې کوم الفاظ سره غختل کیږي که تاسو د اشاره وکړي نو دا تاسو باندې کومه ګناه نشته. او اکننتم فی انفسکم او یا تاسو پټه کوي د خبرې فی انفسکم خپل زړونو کې. علم الله عالم دی انکم ستذکرونهن الله په دې باندې عالم دی چې تاسو به زر ور یاد کړئ. نکاح کې دې شي زر ور یاد کړئ، په ځکه کې پټه کې زر به ور یاد کړئ کم زروي چې نکاح ورسره وکړي. ولکن لا توعدهن سرا تاسو اشاره ورکولای شي په ځکه کې خبره پټه د نکاح ورته ساتلای شي. هو ولکن لا توعدهن سرا تاسو پټه وعده ما ورکوي. لا توعدهن پټه وعده په جماع سره الا ان تقولوا قولا معروفا مگر که تاسو خبره کوي نو ښه خبره ورته وکړي صحیحه او هغه دا چې داسې ورته ووایي چې جمع الله بیننا بالحلال الله دې موږ تاسو میانځ کې یو ځایواله په حلال راولي. نو داسې ورته وایي ولا تعزموا عقدة النکاح نو تاسو قصد مکوي عقد د نکاح ته نکاح تړلو ته قصد ونه کوي حتی یبلغ الكتاب اجله څو پورې چې ورسیږي دغه عدت خپل وخت ته ورسیږي. تاسو نکاح ونه تړئ په عدت کې خو نکاح نه صحیح کی نو ګره د دې موږ تاسو هغه کې مخکې خدا شان شول د جهاد سورک شول یو خځه عدت به تیر نه و نکاح به کا په زور به چاته ورکا خله به په وتر په جوال کې به وچوله عدت به هم نه وته د زرمنه کېدل خلک نه پوي وو کنه شریعت باندې پوي نو هغه کونډه به وده که خوخه به هم نه و په زور به وده کړه نو کله نکاح صحیح چې عدت تیر نه الله یې داس کار ونه کوي چې عدت تیر نه وي تاسو قصد هغه کوي نکاح وعلمو په دې باندې پوه شئ ان الله تعالی الله تعالی چې دی یعلم ما فی انفسکم الله پیګره چې تاسو په زړه کې څه دي فاحذروا نو ګره د الله د مخالفت نه ځان وساتئ. وعلمو په دې باندې پوه شئ ان الله غفور الله جل جلاله چې دی بخښونکی دی څوک چې توبه ورته وباسي د مخالفت نه. حلیم دی زر عاجل جزاء په عقوبت عذاب جزاء په عقوبت نور کی
لا جناح علیکم تاسو باندې حرج نشته ان طلقتم النساء که چېرته تاسو ښځې طلاق کې منم تمسوهن تاغه وخت پورې چې تاسو جما هم نه وي ورسره کړی وسته اگر چې حکم رچی تاسو باندې ګناه نشته که تاسو ښځې طلاق کې مخکې دی یو ځای والی نه ځای شوی نه وي او تفرض لهن فریضه او دغه د پرم محرم نوی خودلای نکاح د دې وخت ستړلې ده او ورسې ځای شوی نه او مہر ام تعین نه دی مہر تعین نه دی ومتعوهن نو په دې باندې بیا مہر نشته مہر تعین نه دی ورسې ځای شوی نه دی صرف عقد نکاح شو مہر څه نشته خو متع ورته واجب ده ومتعوهن نو متع د طلاق چې ده علی الموسع قدره څوک چې وصل لري په باندې خپل انداز د مال دی ده وعلى المقتر قدره او څوک چې د مال په لحاظ باندې تنګی لري فقیر دی په باندې خپل هغه د فقر متعیده متاع بالمعروف دا به څنګه وي متاع به په نیکه طریقه سره هغه شی یو خزه نکاح ورته شوی مہر تعین شوی نه دی مہر نه دی تعین شوی ورسې ځای شوی هم نه دی طلاق یې نو د متع د داسې خزه د پر واجب ده نو چې یو ادنای ده یو به کمیس وي یو به ټکرای وي او یو به یو ملحفه وي وک چادر ده یو جوړ کالی د مثال په توګه حقا علی المحسنین دا واجب ده په موحدین باندې محسن نیک خلق باندې وان طلقتموهن او کچر تاسو طلاق کا من قبل ان تمسوهن ان طلقتموهن کچر تاسو د خځې طلاق کی مخکې د نه تاسو ورسره ځای شي خو او د بل صورت دی وقت فرضتم لهن فریضه او تاسو دوی د پر اندازه کړی او بیان کړی او مہرونه مہر بیان شوی و چې دومره مہر دی او میړه ورسره ځای شوی نه دی دلته طلاق صورت ونیو فنصف ما فرضتم نو کوم مہر چې تاسو الته ورته نومولای دی دغه نیمایي به د خځې ته ورکړي الا ان يعفون مگر په صورت کې خځې ته مہر په دې صورت کې ما ورکوي کله خځې ته تیر شي تیار ته تیر هم د نیمایي مغوړ او يعفو الذي بيده عقدة النکاح یا خو عفو که هغه څوک چې په لاس کې د عقد د نکاح د میړه داسې وی چې یاره ته نصف ورځ په واسطه پورا ته درکوم د په صورت کې چې مہر تعین شوی خو ورسره ځای شوی نه دی نو دا باندې مایي مہر ورکوي که خځه ته تیر شي د نیمایي نه نشته شي که میړه ورته زه پورا درکوم بالکل دا فرق نه کوي وارد ولا تنسوا الفضل او ما ور وان تعفو کچرته تاسو تیر شي د خپل حقوقونه عفو وکړي اقرب للتقوى لدې نږدې د تقوا لپاره متقین لپاره تقوا ته نږدې ولا تنسوا الفضل بينكم او تاسو وروي فضیلت کوم بهتري کوم احسان چې تاسو منځ کې کوم د مړو د خځې منځ کوم احسانات شوي دي ما وروي ان الله بتكسر الله تعالی چې دی بما تعملون بصير الله هغه چې تاسو کوي کوم فضل او احسان لیدون کوي اوس دلته د تیزوی په منځ سره حافظوا علی الصلوات تاسو محافظت وکړئ په پنځول منځونو سره هر وکړئ هر سجده وکړئ او خپل وخت وکړئ او خشوع او حقوق ادا کړئ وصلات الوسطى په میانه منځ باندې چې دوه منځونه په سر دی ورځ کې دي دوه په اخر دی ورځ کې په میانځ کې منځ چې مازیګر مو پیغه باندې ډېر هغه وکړي محافظت وکړئ خاص محافظت وکړئ مازیګر وقوموا لله قانتين او تاسو منځونه وکړئ الله ته قانتين په داس حال کې چې مطیعين وي عاجز کوون کې وي وین خفتم کې چې تاسو ډارېدلای د دښمن نه فرجالن نو بیا منځ وکړئ تاسو بیا منځ وکړئ پیاده منځ وکړئ په اشاره سره او رکبانن یا په سوارلۍ وکړئ هر خواته چې د سوارلۍ مخه فاذا امنتم چې کله په امن شوي د دښمن نه فذكر الله بیا منځونه وکړئ الله یاد کړئ خبر کو خاصه وکړئ کما علمکم لکه څنګه چې الله تاسو په قران کې درخودلای دی د مسافر لپاره دوه رکعات دی او د مقیم لپاره څلور مالم تکون تعلمون چې تاسو په هغه باندې نه پیدا مخکې د قران دی راتګ نه
والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې وفات کیږي ستاسو مېړونو نه ويذرون ازواجا او دا شاته ښځې پرېږدي پس د مرګ نه وصیة لازواجهم دا به وصیت په تاسو باندې یعنی لازم دی په دې باندې وصیت چې د خپل ښځو لپاره دا وصیت وکړو خپل مالونو کې متاعن الى الحول چې دا به استفاده کوي یو کال پورې نفقه سکنا یو کال پورې غیر اخراج بدون د دنه چټو کې وپسی د مسکن د غنه مړونو نه فین خرجنا کې چې ته یو وتل نو فلا جناح علیکم تاسو باندې ګناه نشته فلا جناح علیکم که چېرته د خپل وته بیا اولیاء یا په تاسو باندې کومه ګناه نشته بما فعلنا في انفسهن فوق څه چې دوی کړی دي په خپل ځانو کې من معروفن باندې کې طریقه سره چې ځان یې خاصه کړی د نکاح سره دا بیا آیات منسوخ شو په د میراث آیات سره د میراث آیات سره منسوخ شو یعنی اوس د لازم نه ده چې څوک وصیت وکړي د ما خزه یو کال په کور کې پرېږدي د مال نه مصارف وکړي ځکه دا په خپل دلته حق لري په کور کې په دمځکه کې په کور کې په دغه ارڅ کې دا حق لري ځان ته یا به اتمایوسی یا به څلرمایوسی نو دا مخکنی حکم والله عزیز الله جل جلاله چې دی د زورور ذات یو حکیم دی خدای پاک د حکمت والا ذات چې مخکنی حکم یې نسخ کړ وللمطلقات متاع بالمعروف او هغه کله چې کوم طلاق شوی دی دغه لپاره وللمطلقات متاع بالمعروف د دې لپاره ګټه خستل دی په نیکه طریقه سره په احسان او فضل حقا علی المتقین دا حق دی په متقینانو باندې وجد احسان سره کذالک هم دارنګي دا اضافي په مہر باندې په وجه د احسان سره نو چې کومه خځه طلاق شي نو الته مصارف په نیکه طریقه باندې کیږي د متقینانو باندې دا حق دی کذالک هم دارنګ یبین الله بیانوي لكم تاسو آیات خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ اوس دلته ذکر کوي خبر ده او غزات د بنی اسرائیل نو الله و فرمایل الم ترى آیت خبر نه محمد رسول الله په قران کې ال الذين آیت نه دي کتلی آیت خبر نه د هغه کسانو نه ال الذين هغه کسان نه خرج من دیارهم چې د خپل کورونو نه واتل دا کې اختلاف د علماو د چې د یو قوم د بنی اسرائیل وو چې ځنه وی چې د وبانه وتخول ځنه وی چې د جهاد نه وتخول د یو قوم ودوته کو د جهاد نه یادې وبانه نو الله وی چې نبی علی اسلام ته خبر نه چې هغه خلک نه خبر نه چې دی وتل د خپل کورونو نه وهم اولپون په داس حال کې چې دی په زرونو خلک وو ته زره کسان دی بوزدل شول د جهاد نه حذر الموت د دار د مرګ نه وقال لهم الله ورته چې موت مړ شي دی یو ځای ته ورسېدل یو ځای یو دښته ته ورسېدل خدای پاک مړ کړل دي ثم احیاهم بیا ژوند کړل پس ته تو ورزونه ان الله لذو فضل الله خوند فضل دی على الناس خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون ولكن ډیر خلک شکر نه وباسي بیا الله ورته وي پس دغه چې ژوند دی کړ بیا داسې ورته وقاتلوا في سبيل الله تاسو قتال وکړئ د الله په لار کې jihad وکړئ وعلمو په دې باندې پوه شئ ان الله سميعون په تاکسر الله تعالی چې دی اوریدونکو د تاسو خبري اوروي عالم او استاد په نیتونو باندې پوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي څوک دی يقرض الله چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې ورکړي الله ته قرض حسن صدقه کې چې ثواب د الله نه وغوړي زړه د اخلاص فيضاعفه له اضعافا كثيره فيضاعفه چې الله ورته څو چند کا اضعافا كثيره په ډېرو څو چند کول سره
چې یوای خدای پاک په 2000 ورته بدل کو په 1000 ورته بدل والله یقبض الله جل جلاله قبض کوي مالونه خلق فقیران کا و یبسط او پرخوی چاته چې خوښ شي و الیه ترجعون او تاسو به الله ته ور راجع کړئ شي پاسته مرګ نه بیا به الله تاسو د خپل اعمالو جزا به خدای پاک درکو الم تر الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى آیتان دي کتلی تنه خبر دو قوم نه چې د بنی اسرائیل نه یو قوم وو من بعد موسی پس موسی علی السلام نه اذ قالوا للنبي چې کله وې دوی بنی اسرائیل نبی خپل نبی ته وې لهم چې هغه نبی د دې پر شمویل علی السلام نو دغه بنی اسرائیل خپل پیغمبر ته داسې وې ابعث لنا ملکا ته موږ ته ولګا بیان که زموږ د پاره یو ملک الجيش د لخرو کمانډان مختتین کا نقاتل چې موږ وجنګیږو د په امر سره په سبیل د الله په طاعت کې په سبیل الله موږ وجنګیږو قال هغه ورته هل عسیتم آیا قریبه ده تاسو دې قدرت لرئ ان کتب علیکم القتال چې چېرته فرض کړی چې تاسو باندې قتال دښمن سره نو الله تقاتلوا قریبه ده چې ګرځي په بونه چنګیږي قالوا وما لنا دوی څه وجه مخته الله نقاتل چې موږ باندې جنگیو موږ والي جهاد نکو په سبیل الله د الله په لار کې وقد اخرجنا من ديارنا موږ د خپل کورونو نه یستل شویو موږ ظلم شو او ابنائنا د خپل زمانو نه یستل شویو زموږ زمان باندې شوی دي کورونه مړنګ شوی والي به جهاد نکو فلما كتب عليهم القتال چې کله واجب کړی شو په دې باندې قتال جهاد تولوا مخي وړو قتال الا قليلا منهم مگر ډېر کم وو 314 کسان والله عليم بالظالمين الله جل جلاله چې دی پوی دی په ظالمانو باندې الله سبحانه وتعالى عليم دی بالظالمين وقال لهم نبيهم او ورته دوی ته نبی دی شمویل علیه السلام ورته وی ان الله قد بعث وتحقیق سره الله جل جلاله چې دی بیان کړی د تاسو لپاره طالوت ملک چې دا الله بیان کړی الله را لګړی تاسو لپاره طالوت علیه السلام چې دا به ملک او الله را لګړی تاسو لپاره طالوت بیان کړی خدای پاک تاسو لپاره طالوت بعث یعنی بیان لکم د تاسو لپاره طالوت علیه السلام چې هغه تاسو قومندان امیر د جهاد قالوا دوی ان یکونو دا د ان یکون له الملک دو ته د کوم ځای شو پاتشي د کوم ځای د پاتشي شو موږ باندې دا بيخي دغه اولاد د پادشاهانو نام نه دی د کې د شاهي نظامونه یا سرمایداري نظامونه ده ونحن احق بالملك منه موږ ډېر حقدار یو په پادشاهي سره ددنه ځکه موږ د پادشاهانو اولاد یو بل مال لرو ولم یوت ساعه من المال یو خدای د پادشاهانو د اولادینه نه دی بل دته مال نه دی ورکړ شوی او له وان يكون له الملك دکم ذشو له دلر الملك پادشاهي ان قد چې ان یعنی دکم بشي یکم بکیږي یکونو کیږي با له دلر الملك پادشاهي علینا موږ باندې دغه د اولادو د پادشاهان نه دی د ثابت ملکونه نه دی و موږ چې ډېر حقدار یو په پادشاهي سره ده ولم یوت ساعه من المال او دته وسعت مال امن دی ورکړ شوی چې دا نفقه وکړه په لخر باندې قال ورته وی شمبیل علیه السلام ان الله اصطفاه الله غره کړی دی الله د پادشاه د شاهي کورنۍ نه دیم نوي مال دیم نه لري په دغه به کمال دی په دغه کمال دی علم دی ان الله تقصر الله تعالی چې د اصطفاه الله غره کړی په پادشاهي سره علیکم پتاسي وزاده بسطه في العلم والجسم الله سبحانه وتعالى وزاده د تورزيات کړی دی بسطه فضیلت په علم کې په علم حرب باندې ډېر خپي علم حرب والجسم او ډېر ښه جسامت یو خدای په ښه جسم ورکړی ډېر لوړ قوي او غټ سړی دی او غټ علم هم ورسره دی نو دا شان مهم دي نو دا د مسلمانانو د امامت چې کوم شرطونه دي نو دغه
شپږ شرط دي چې دغه د جملې نه دغه هم دي. والله یؤتی ملکه، الله سبحانه و تعالی ورکوي پادشاهي مېشا چاته چې خوښ شي په دنیا کې، اگر که د پادشاهانو د اولادین هم نه وي. والله واسع علیم، الله جل جلاله چې پرخون کوي او په ذات دی چې چاته ورکوي. وقال لهم نبيهم، ورتوي دیت نبی شمیل علیہ السلام، ان آیت ملکه، وتحقیق سره علامات د پادشاهي ده ان یاتیکم التابوت. نو د دې ورته چې هغه پیغمبر ته وی د بنی اسرائیلو چې دا د خدای د خوانه موږ ته پادشاه نه دی راغلی، تی په موږ باندې قومندان وي، نو موږ ته یو نه خرو. هغه ورته وی پیغمبر چې علامه د پادشاهي ده چې د خدای د خوانه راغلی، چې تاسو ته به تابوت راوړي. تابوت هغه تابوت به بیرته تاسو ته راوړي. هغه تابوت چې کوم تاسو نه خستل شوی وړل شوی وو، تاسو د تابوت نشکری وکړه، الله د سکپور ته تابوت به بیرته راوړي. فيه سکینه، په دې تابوت کې رحمت دی، په دې کې طمانینت دی، ډاډ او اطمینان دی. من ربکم، د خدای په استاس د رب د خانه، وبقیتون په دې تابوت کې باقی مما دغه سندي ترک آل موسی چپریخي آل د موسی علی السلام، چغه د تورات تختی دی په تابوت کې، په دې کې رکنه د موسی علی السلام ته او آل هارون، او هغه څه پکې دي چې د هارون علی السلام آل پرخي دي، چې دغه چادر دی، دغه پټکای دی د هارون علی السلام د تابوت کې. تحمله الملائکه، د بوري بروي په ملائکه تاسو ته وروړي. ان فی ذلک، په تفسیر په دې رد د تابوت کې چې تاسو ته وروړي، لا آیتن، په دې کې نه خدا لکم تاسو لپاره چې د پادشاهي د الله ته خوانه، ان کنتم مؤمنین، کچر تاسو باور کوونکي وي. نو چې کله هغه تابوت دوی ترات شو، نو بیا دوی قبول کو، بالکل دا سید د زموږ امیر دی، ورسوه وتل جهاد ته. نو فلما فصل طالوت، چې کله جدا شو طالوت علیه السلام وته بالجنود، لخر سره وته، د لخر سره وته. نو دوی وې تخت ته راغلل، دوی سخته ګرمي او سخته تنده ورته پیښه شو. نو دوی او بغوخته د طالوت علیه السلام نه تسوی چې 80,000 کسان ورته وته. قال ورته وی طالوت علیہ السلام، ان الله مبتلیکم، الله تاسو امتحانوي، بنهر، الله تاسو ازموي په دغه نهر باندې. فمن شرب منه، ارچ چې دغه نهر نه وچکل، فلیس مني، په مړه خټه چې ارچ وچکل، هغه زموږ نه دی، هغه زموږ سم مقابله ته نه چي. ومن لم يطعمه، او چې ونچکل، فانه مني، هغه زموږ دی، ابا زموږ سچي د کومر مقابل کې به جهاد کوي. الا من اقترف غرفه بيده، مگر که یو تاک په یو لاسه یو تاک او بکوچ کې هغه فرق نه کوي. نو هر څوک زموږ سره جهاد ته چی سخت کیو، سخت ګرمي و، نو که یو تاک او په یو لاس باندې وچ کې، نو بس دای به زموږ سره جهاد ته چی کې ډېر وچ کې هغه باندې چی. نو د خدای د خانه امر ورته شي د خلک ټول چې تاسو راوتلی د ټول جهاد نه کوي، نو دا واز به امتحان کوي. فشربوا منه، نو وچ کله چې دوی نهار ته ورسېدل، نو دوی ودرېدل په نهار، وایي چې څومره چې خواخه و دومره وچ، الا قلیلا، مگر ډېر کم د دوی نه ونچ کړي، چې هغه 314 کسان و دوی ونچ کړي، فقط صرف دومره وچ کړي چې یو تاکو به وچ کړي. فلما جاوزه، کله تیر شو دی، جاوزه کله چې تیر شو د نهر، یعنی طالوت علیہ السلام تیر شو، والذین آمنوا، او هو طالوت علیہ السلام تیر شو، والذین آمنوا، هغه کسان چې کوم مؤمنانو هم ورسره تیر شو، معه د دسه قالو، نو وی په خپل منځو کې، لا طاقت لنا اليوم، لاره طاقت نشته، قوت نن ورځ بجالوت، چې موږ د جالوت او د وجنود د لخر سره مقابله وکړو. قال الذين يظنون، وبهو کسان چې دوی یقین کولو چې دوی پیدل انه ملاق الله، چې دوی د الله سره مخامخ کیدون کې دي پس مرګ نه. هغه داسې وي د واقعي مؤمنانو، کم من فئه قلیله، پس ډېر داسې وړې ډلې وي د مؤمنانو غلبت، هغه غالب شي، فئه کثیره، غالب شوی دي په لوی ډله د کفارو، باذن الله په نصرت خدای سره.
والله مع الصابرین الله د صابرانو سره د معین د صابرانو په جنگ نصرت. ولما برزوا لجالوت چې کله دی وروتل سپونه بستکل وروتل جالوت په مقابل کې د کفارو د لښکرو مشر و جنوده دغه لښکرو ته چې کله سپونه وروړاندې شول سپونه جوړ شول وروړاندې شول ورکاره شول قالو نو دغه هغه ووي دغه 314 مخلص مجاهدین ووي ربنا افرغ علينا از مغربا ته موږ باندې راته کې صبرن صبر موږ زموږ اکرام په صبر وکړي وثبت اقدامنا الله زموږ قدمونه په جنگ کې ټینګ کې وانصرنا على القوم الكافرين او موږ ته نصرت راکړي په کافر قوم باندې په جالوت او دغه فهزموهم باذن الله هزموهم د 314 مسلمانانو د طالوت علیه السلام لښکر د شکست ورکو د جالوت لښکر ته باذن الله په نصرت خدای. وقتل داوود جالوت د داوود علیه السلام چې د طالوت علیه السلام په لښکر کې وو دغه یو جندي وو نو داوود علیه السلام دو مړکو جالوت یې مړکو کافر واعطاه الله الملك او الله جل جلاله دته پادشاہي ورکړه داوود علیه السلام ته والحکمت فهم ورکو نبوت ورکو وعلمه وروي خودل مما یشاء دغه سنه چې د خدای په قدرت خوخه ولو د جهاد حکمت بیانوي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرته د پکول دی الله نه وای ولولا دفع الله کچرته دفع دی الله نه وی الناس چې خلق د پکوي بعضهم چې کفار د پکوي ببعض مجاهدین سره کچیرته دا د پکېدل د کفارو که الله نه د پکولای د کفار په مجاهدینو سره لفسدت الارض نو فساد بنولای وو مزکه مزکه په فساد شوی وو فساد مزکه په فساد شوی وو اهل د مزکه په ټول فساد شوی یعنی الله سبحانه و تعالی د پاو کا په انبیاء وسه د مؤمنانو نه د مؤمنانو نه خدای پاک د پاو کا د انبیاء په واسطه د شر د دښمنانو نه خدای پاک بچ کړ او الله سبحانه و تعالی د پا د پکړه د پای وکړه د مؤمنانو نه د پاو کا په چا باندې د چا په واسطه د مجاهدینو په واسطه د چا نه د پاو کا د قائدینو نه کوم ناس خلق د جهاد هغه د دښمنانو شر یې په مجاهدینو ته تپکو کچیرته دغه د په نه وای نو دمځکه به واسطه شوی اهل دمځکه وټول ولکن الله تعالی چې دی ذو فضل خوند فضل دی علی العالمین ټول عالمانو باندې پتا پسا تلک آیات الله د خدای پاک آیاتونه دي د قران نتلو علیک چې موږ تلاوت کوو په تابع بالحق په حق سره پر د بیان د حق باطل و انک لمن المرسلین او په تحقیق سره ته چې تلګل کړی شوی جنیات او انسانانو ټول تلګل شوی. صدق الله العظیم.